بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زه تاسو ته د یوسفزي سکل ټیک چینل ته هرکلی وایم. مخکې له دې چې نننۍ ویډیو پیل کړو، مه هیروئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو هره نوې ویډیو په وخت ترلاسه کړئ. د واشنگټن د پرمټ پوښتنې او ځوابونه یاسلی او څلوېښتمه پوښتنه: که د ښوونځي په ساحه کې یو انضباط یا ساتونکی لارښوونه کوي، تاسو باید د هغې لارښوونه یا لارښوونې تعقیب کړئ. تاسو داسې فکر وکړئ چې د موټر ته لارښوونه نه کوي. هغه قواعد تعقیب کړئ چې په ساحه کې ماشومان نشته. سم ځواب ده د هغې لارښوونې تعقیب کړئ. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې د ښوونځي په ساحه کې یو انضباط یا ساتونکی یا پولیس یا قانون پلي کوونکی لارښوونه کوي، تاسو باید د دوی لارښوونې تعقیب کړئ او هر وخت د ښوونځي په ساحه کې د اضافه احتیاط څخه کار واخلئ او د موټر سرعت مو راکم کړئ، ځکه د ښوونځي په ساحه کې په ورو سرعت سره موټر چلول اړین دي. که دلته تاسو ګورئ دا انضباط دی، سټاپ علامه یې نیولې ده. مثال دا چې کوي دا شاګردان د دې سړک څخه پورې باسي. راځو 142مې پوښتنې ته. د ښوونځي د سرعت د پای علامه یا انډ سکول زون نښه دا ښیي چې د کم سرعت ساحه پیل یا شروع شوه، چې د پیاده کسانو د لیدو زیات احتمال موجود دی یا د لید زیات احتمال موجود دی چې د کم سرعت ساحه پای ته ورسېده. سم ځواب دی چې د کم سرعت ساحه پای ته ورسېده. راځو ځواب وضاحت ته. د ښوونځي د سرعت پای علامه یا انډ سکول زون موږ ته دا لارښوونه کوي چې د ښوونځي لپاره د کم شوي سرعت ساحه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د دې سړک لپاره تعین شوي سرعت کې موټر وچلوئ. د انډ سکول زون یا د سکول د پای علامه یا نښه په دې شکل وي، یا به په دې شکل وي یا به په دې شکل وي، په دې رنګ باندې، خو زیاتره په سپین رنګ باندې دي. راځو 143مې پوښتنې ته. ښکته مخ مثلثي نښه یا الټ ساین د ساختماني سیمو ښودنه کوي. موټر چلوونکو ته وایي چې لومړیتوب ورکړئ. د ریل پټلۍ څلور لارې ښیي. سم ځواب دی موټر چلوونکو ته وایي چې لومړیتوب ورکړئ یا د لارې حق ورکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. ښکته مخ مثلثي نښې معمولا ښیي چې موټر چلوونکی باید لومړیتوب ورکړي یا د لارې حق ورکړي کله چې په سړک کې نور ټرافیک او پیاده کسان موجود وي. که چیرې په سړک یا څلور لاره کې ټرافیک، پلي تلونکي او یا نور وسایط موجود نه وي، نو دوی کولی شي چې په خوندي ډول سره تیر شي. راځو 144مې پوښتنې ته. ګردې نښې یا راوند ساینز دا ښیي چې تیریدل منع دي، چې د ښوونځي ساحه ده، چې راتلونکي د ریل پټلیو د تیریدو ځای دی. سم ځواب دی چې راتلونکي د ریل پټلیو د تیریدو ځای دی. راځو ځواب وضاحت ته. ګردې نښې یا راوند ساین موټر چلوونکو ته لارښوونه کوي چې د ریل پټلۍ راتلونکي دي، سرعت مو راکم کړئ او د اضافي احتیاط څخه کار واخلئ. دغه علامه چې تاسو ګورئ نو دا د ریل د پټلیو علامه ده، چې یعنې دلته ریل پټلۍ راتلونکي دي یا د ریل د تیریدو ځای دی. راځو کراس بک نښه دا ښیي چې ریل پټلۍ دي، ښوونځي ساحه ده، دلته تیریدل منع دي. سم ځواب دی ریل پټلۍ دي. راځو ځواب وضاحت ته. کراس بک نښې موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې د ریل پټلۍ راتلونکي دي، هڅه مه کوئ چې په سرعت سره تیر شئ.
د احتیاط څخه کار واخلئ کله چې ستاسو لپاره خوندي وي نو بیا تیر شئ. کله چې دا علامې ګورئ دې ته شوی ریل روډ کراسینګ مثال ته ریل تیریدونکی دی. مثال په دې باندې چې ځان مو پوه کوي. مثال دا او مخکنی علامه دواړه یعنی د ریل پټلۍ لپاره کارول کیږي او د ریل د پټلۍ نه مخکې لګېدلي. هیله من یم چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي او ګټور معلومات مو ترې ترلاسه کړي وي. ستاسو نظرونه پوښتنې او وړاندیزونه زما لپاره ډېر مهم دي نو مه هېروئ چې لاندې کمنټ باکس کې ولیکئ. په لایک او سبسکرایب سره زما ملاتړ وکړئ تر څو نورې ګټورې مسلکي ویډیوګانې درته په پښتو ژبه جوړې کړم. تر بلې ویډیو د الله په امان خوشحاله اوسئ.